باغی کړم چا غدار کړم چا پدار کړم چا باغی کړم چا غدار کړم چا پدار کړم زه پښتون یم زه مظلوم یم زه افغان یم مرګیا صبر د ځوانۍ طاقت مې ختم نه کړې مرګیا صبر د ځوانۍ طاقت مې ختم نه کړې د بعضې خلکو سره غټ غټ حسابونه لرم دی چې مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وجاړي مړ شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وجاړي خپل خو حسم جاړي چې دشمن درپسې وجاړي لیکل چې پتا به کله کله بوج شم پوهېدمه به خو پتا به کله کله بوج شم پوهېدمه به خو نو مې په دې کلي کې څوک ما به چاته ژړل واه مانا د ما زړه ته پوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې اعتبار باندې خوړلی وم چا زه چې اعتبار باندې خوړلی وم چا هغه پنځه وخته منځونه کوي جړه د هغو په نصیب وي جړه د هغو په نصیب وي او څوک چې پردي وطن کې شپې سبا کوي نه چاته دې ډالۍ وي چې ستا د نظر د جهالته توبه ستا د نظر د جهالته توبه زه ورته هغه شان کافر ښکارمه هوا چې د زړه نه محبت چا سره وکړي چې د زړه نه محبت چا سره وکړي که هر څومره بې وفا شي نه هېرېږي ژوند نه څوک صبرېږي نه انسان پکې خوشحال دی نه د ژوند نه څوک صبرېږي نه انسان پکې خوشحال دی د غم ډکه دنیا ده ارمان پسې ارمان دی چې څه مشکل را باندې راشي ته کافي څه مشکل را باندې راشي ته کافي د نامردو مې محتاج نه کړې خدایه واه ښایسته شعرونه دي چې چېرته چې قدر د انسان ورک شي د هغه ځای نه د انسان ورک شي او ما درته څه وویل چې ګرانې راته ما درته څه وویل چې ګرانې راته ستا نه په دې خبره ځان ورک شي ډېر مطلبي شعر دی یار چې دلته د بل خرابېدو ځان ښه کېدو دپاره دلته د بل خرابېدو ځان ښه کېدو دپاره ډېرو درنو خلکو کچه کچه کارونه وکړل د خپل ښایست تپوس چېرته زمانه وکړه ته دې د خپل ښایست تپوس چېرته زمانه وکړه که مې له خپله ځانه ورکه نه کړې بیا ووایه چې کله کله کړم سوچونه او حیران شم کله کله کړم سوچونه او حیران شم د دې ستړي ژوند منزل په آخر سوي چې په آرام بشم باور لرم خو هلته په آرام بشم باور لرم خو هلته چې بغیر له سجدې مونځ راپسې وشي